د لوی بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه ګران لیدونکو السلام علیکم. آیا افغان لوبغاړو رښتیا جنګ کړی؟ د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب هغه راپورټونه رد کړي چې ګواکې پرون د افغان لوبغاړو ترمنځ شخړه شوې ده. ګلبدین نایب پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې خبریالان دې په دې اړه له امنیتي کسانو او د ټیم له مدیر وپوښتي او کله د دا پوښتنې کېږي نو کنفرانس به پرېږدي. ګلبدین نایب وویل زه په دې اړه هېڅ خبر نه یم، دا نه د ټیم او نه هم زما لپاره کومه غټه خبره ده. زه ان نه یم خبر چې څه شوي. موږ مدیر لرو، امنیتي کس لرو، تاسو ورشئ له هغوی وپوښتئ. موږ په څه نه یو خبر. زه ځم که څوک دا ډول پوښتنې کوي. خو یوې بهرنۍ ورځپاڼې لیکلي چې د ځینو راپورټونو په اساس پرون د انګلستان په وړاندې تر ماتې وروسته له افغان لوبغاړو کوم عام کس په یوه رستورانت کې ویډیو اخیستې او دوی وروسته سره شخړه کړې. د خبر له مخې د مانچسټر پولیسو ویلي چې دوی رستورانت ته ورغلل. څوک یې نه دي نیولي خو څېړنې روانې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا چې دغه پیښه به څومره حقیقت ولري او پولیس به څه ووایي هغه پوښتنې ده چې نږدې راتلونکی به یې ځواب کړي. تاسو د دغه شخړې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.